د ترکیې هیواد د 15,000 وړیا بورسونو یا سکالرشپونو په اړه نن معلومات درکوم. ډېری دوستانو ماته میسیج کړی و چې د دې سکالرشپو لپاره د زده کړو کچه چی دی او کوم شرایط ورته لازمي دي، امتیازات لري نه لري، کوم سندونه باید موږ ولرو تر څو د سکالرشپو ته موږ نوملیکنه وکړو او د ازموینو نیټه یې څه وخت ده، یعنې موږ ته کله بیا د معلومات راکوي څه وخت موږ څخه انټرویو اخلي او کله د دې سکالرشپو نتیجه معلومیږي. نو په دې ویډیو کې دا ټول معلومات تاسو درکوم. هغه دوستان چې زما څخه سوالونه کړي وو په دې ویډیو کې به د دې سوالونه هم جواب سي. د ویډیو تر پای را سره اوسیږئ تر څو د دې سکالرشپو په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړئ. که چیرته بیا هم تاسو کوم سوال نظر یا غوښتنه لرئ ماته په دې واتساپ شمیره میسیج کولی سئ او یا راته ایمیل کولی سئ. د دې سکالرشپو ته د نوملیکنې یا ثبت نام ویډیو زما په یوټیوب چینل کې شته، دقیقه یې وګورئ تر څو دقیق معلومات ثبت نام وکړئ او ستاسو د کامیابه کېدو او د سلیکټ کېدو چانس ډیر سي. نو اعظم مخته اول دا وایو چې دغه سکالرشپونه چې دي دا د ترکیې هیواد دولتي بورسونه دي او د زده کړو کچه چې د لیسانس، ماستري او دکتورا او سره څنګ کې څیړنه یا ریسرچ لري په دې څلورو بخشونو کې دا بورسونه اعلان سوي دي یا سکالرشپونه ورکړي دي. رشتې مختلفې رشتې لري د هر پوهنځي یا هغه پوهنځي یا ډیپارټمنټونه چې هغه په افغانستان کې دي د ترکیې په دې سکالرشپو کې شته، خو د افغانستان له دې ډیپارټمنټو یا پوهنځي څخه اضافه نور پوهنځي هم لري چې ډیری دوستان ورته کولی سي چې هغه د نوملیکنې ویډیو وګوري او په هغو کې ما ذکر کړي دي. د بورسونو تعداد چې دي 15,000 بورسونه دي یا سیټونه دي یا 15,000 کسان مني او پوهنتون چې دي پوهنتونونه تقریبا تر 100 پورې زیات پوهنتونونه دي چې تاسو یې هغلته د نوملیکنې په وخت کې پیدا کولی سئ او ورته نوملیکنه کولی سئ. کله چې کامیاب سئ بیا همغه پوهنتون ته تاسې ورکوي. د نوملیکنې ډول چې دغه انلاین ده، انلاین باید نوملیکنه ورته وکړي او د نوملیکنې نیټه چې دی د 2025 کال د جنوري په 10 باندې شروع سوي، بیا د جنوري د 2025 کال د فبروري تر 20 پورې دوام لري. د دې سکالرشپو لپاره شرایط چې دی محصل باید د ترکیې تابعیت ونه لري، یعنی هغه کسان چې هغه په ترکیه کې اوسیږي یعنی تابعیت یې د ترکیې وي هغه نسي کولی شي د ترکیې د سکالرشپو ته اپلای وکړي. او بل شرط دا ده چې د سالمې روغتیا څخه برخمن معنا صحتمند وي دا محصل، کوم مرض ونه لري که نه، او بل چې د تیرې دورې فارغ وي او یا هم د وروستي سیمستر شاګرد یا محصل وي که نه. مقصد دا ده چې که اوس د دې سکالرشپو ته نوملیکنه کوي حد اقل یوه میاشت و میاشتې چې د افغانستان په شرایط پوهنتونو فراغت یا د مکتبو فراغت کې باید ته فارغ وي او یا هم که چیرته ته محصل وي د پوهنتون د اخري سیمستر شاګرد دی، یعنی دا ښه چانس دی چې هغه کسان چې د پوهنتون په اخر سیمستر کې دي یا د ماستري په اخر سیمستر کې دي کولی سي د پوهنتونو ته یا د بورسو ته نوملیکنه وکړي. د عمر شرطونه ذکر کړي دي دوی چې د لیسانس لپاره چې څوک نوملیکنه کوي د هغو عمر باید له 21 کلونو څخه کم وي، یعنې ډېر نه وي. او د ماستري لپاره چې څوک نوملیکنه کوي ثبت نام کوي د هغو عمر باید له 10 کلونو څخه ډېر نه وي. او د دکتورا لپاره چې څوک نوملیکنه کوي باید له 15 کلونو څخه عمر یې باید ډېر نه وي. او د څېړنې یا ریسرچ لپاره چې نوملیکنه کوي باید له 45 کلو څخه کم نه وي، معنا ډېر نه وي، کم نه وي. او دغه د عمر شرایط دي ځکه چې دې شرطونه ذکر کړي دي او دې شرایطو ته ډېر دقیق ګوري، نو کوشش وکړي چې هغه خپل شرایط په نظر کې ونیسي. د تحصیلي دورې د فیصدي دی ذکر کړي ده چې هغه څوک چې هغه لیسانس ته نوملیکنه یا ثبت نام کوي د هغو فیصدي باید په مکتب کې 80% وي. مقصد که مونږ هغه ټوټل ډیپلوم وایو چې زه له 12 نه فارغ سوی یم، زما په څو فیصدي باندې یا زما فیصدي څونه ده، دوی وایي چې هغه کسان چې لیسانس ته نوملیکنه کوي باید فیصدي 80% څخه کمه نه وي. او ماستري ته چې څوک نوملیکنه کوي د پوهنتون د دورې فیصدي باید 15% څخه کمه نه وي. او دکتورا ته چې څوک نوملیکنه کوي له 15 څخه به
باید فیصدي کم نه وي. تیب رشتې هم لري او هغه کسان دی وایي چې د تیب رشتو لپاره نوملیکنه کوي باید فیصدي له 90% څخه کم نه وي کنه. ځینې محصلین د لیسانس لپاره تیب پوهنځي ته دغه کوي نوملیکنه کوي، نو دوی وایي چې په مکتب کې باید د دې فیصدي 90% څخه کم نه وي، یعنی 1 90 2 90 داسې پورته کولی سي، اما له 90% چې د چا فیصدي کمه وي هغه ورته نوملیکنه نسي کوی سي، اما وروسته د دې سره په سلیکشن یا شارټ لیست کې نه انتخابیږي. د طب په بخش کې دا 3 رشتې دی لري، یو میډیسن ده معنا دغه موږ ورته ام ډي وایو، بل ډینټیسټري ده معنا د قهوه ډاکټري ده، او بل فارمیسي هم لري. دا 3 بخشونه دی لري. او د اړتیا وړ سندونه چې دي کوم سندونه باید تاسو ولرئ. انلاین غوښتنلیک چې معنا کله چې تاسو نوملیکنه کوئ هغلته خانه فري کوئ، او تذکره یا پاسپورت باید ولرئ. مهمه نه ده چې تاسو باید حتما پاسپورت ولرئ، په تذکره باندې هم کولی سئ، اما کله چې تاسو کامیابه سویه بیا هغلته پاسپورت درلوده ضروري دی. انځور یا عکس مو باید تازه وي، معنا په 3 میاشتو په جریان کې باید اخیستل سوی وي، او د تیرې دورې ډیپلوم او ترانسکریپټ معنا که چیرته تاسو نوملیکنه کوئ نو دا ضروري ده چې باید ډیپلوم او ترانسکریپټ ولرئ، او د لیسانس لپاره که چیرته تاسو ثبت نام کوئ باید شهادتنامه ولرئ. له اوس سره څنګ کې انګیزه لیک معنا ته موټیویشن لیټر چې ورته وایي هغه هم د لیسانس لپاره یې غواړي. کله چې ته دغه کوې ته نوملیکنه کوې، تا ته وایي ستا هغه موټیویشن ستا انګیزه چې ته ولې غواړي چې دې پوهنتونونو ته نوملیکنه وکړې. موټیویشن لیټر په اړه ما په تېره ویډیو کې هم ویلي دي، بیا هم که کوم سوال لري یا یې نسي لیکلی ما ته کمنټ وکړه، زه په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. یو سره څنګ کې د کانکور د ازموینې نمرې وکړي، چیرته تاسو نوملیکنه کوئ د کانکور کوم نمرې هم چې وي یا هغه کوم ثبت نام مو چې کړی وي که هغه در سره وي، هغه آی ډي یا نمرو چې تاسو څومره نمرې په کانکور کې وړي دي، نو دغه ستاسو په د نوملیکنه باندې غټ تاثیر کوي. د یو سره څنګ کې د نړیوالو ازموینو لکه ټافل، آیلټس او یا هم نور ډول سندونه که چیرته ولرئ، دا سندونه که ولرئ یا ټافل ولرئ یا آیلټس ولرئ یا ډولینګو ولرئ، دا ستاسو په نوملیکنه ستاسو په انتخاب باندې ډېر غټ تاثیر لري. که وي ښه ده، که نه وي مشکل نه لري. او څېړنیز پروپوزل د ماسټري لپاره که چیرته ته دغه کوې ماسټري لپاره نوملیکنه کوې باید ریسرچ پروپوزل ورته ووایي. اوس چې ته کله معنا دا وخت دی چې ته په دې بخش کې غواړم زه ماسټري وکړم، معنا د کمپیوټر ساینس په سافټویر انجینرینګ کې زه ماسټري کوم، باید پروپوزل ریسرچ پروپوزل ورته اوس ولیکې، معنا کوم بخشونه باید ولري او دا څنګه موضوع ده، په اوس وخت کې دې ته اړتیا څونه ده، دا به کوم مشکلات حل کړي، د دې ګټې او تاوانونه، داسې یو خاص فارمټ لري. نو هغه کسان چې ماسټري ته نوملیکنه کوي د لپاره ریسرچ پروپوزل غواړي. څېړنیزې موضوع وړاندیز د څېړنې لپاره، کله چې ته دغه کوې څېړنې لپاره یا ریسرچ لپاره نوملیکنه کوي، نو هغه ته باید ته دغه وکړې، یو موضوع ورته ووایي چې زه په دې موضوع کې څېړنه کوم، یعنې هغه باید مخکې له مخکې مشخص سي. او یو څېړنیز بیلګه وړاندې کول، کله چې ته د ریسرچ لپاره نوملیکنه کوې ته باید یو نمونه ورته وړاندې کړي چې ما مخکې هم دا څېړنې کړي دي، دغه یوه بیلګه ده. یو سره څنګ کې امتیازات بشپړ ډول وړیا بورسونه دي، دا کوم تاسو نه کوم فیس نه غواړي، کوم مصرف نه در باندې راځي، او د تګ راتګ لګښت درکوي، هغه هم یو واري چې ته ځې او راځې هغه لګښت په دوی ده. هلته وړیا د اوسېدو لیلیه درکوي، خوراک او ځای، او د یو سره څنګ کې وړیا روغتیایي بیمه، کله چې ته خدای مکړه ناروغ سې مصرف ټول په دوی ده. میاشتنی معاش هم درکوي چې تقریبا د لیسانس لپاره 1000 لیرې دغه دی، هغه ترکي پیسې دي، او د ماسټري لپاره 1400 دي، د دکترا لپاره 1300، او د څېړنې لپاره 4000 لیرې هغه ترکي پیسې دي. دغه ازموینې ډول یې څنګه دی؟ د لیسانس لپاره د 13 پوښتنې یو تحریري ازموینه ده. صحیح، د 13 پوښتنې په کې تحریري ازموینه ده چې هغه بیا عموما له هندسي او ریاضیات او ټولنیز علوم څخه ده ازموینه اخیستل کیږي. او د ماسټري او دکترا لپاره انټرویو، ډایرکټ انټرویو اخیستل کیږي. هغه کوم تحریري ازموینه نه لري، هغه په انټرویو کې تاسو معلوموي، تاسو نه هغه کومې خپلې پوښتنې چې دي هغه کوي، بیا کولی سي چې
دغه د ازموینه د ستاسو هغه امتحان د بیا انتخابېږي صحیح ده. او د دې بورسونو انټرویو چې دی د 15 نه څخه تر 10 دقیقو پورې دوام لري او د اکاډمیکو موخو تشریح په دې انټرویو کې دغه انګېزه لیک ورته وایي، تا ته وایي چې ولې ته غواړې چې په ترکیه کې زده کړې وکړې، ستا هدف څه دی او ته په راتلونکي کې څه پلان لرې که نه، هغه خپله انګېزه ورته دغه کوي، تشریح کوي. او بیا ستاسو په انټرویو کې د دې د اسنادو څېړنه کوي، ستاسو اسناد ګوري چې دا د وزارت خارجه تایید سوي دي، صحیح دي، اوریجنل دي که نه دي، صحیح ده. د هغو سره څنګه تحصیلي موخې تا ته وایي چې مقصد په انټرویو کې سوال نه کوي ستا موخه څه شي ده، کله چې ته فارغ سې د هغو نه وروسته ته څه پلان لرې، ستا هدف څه شي ده، ولې ته غواړې چې په ترکیه کې یا دې سکالرشپو ته دې ولې اپلای کړې ده. او د کمیټې څخه بیا ته اخري کې کله چې انټرویو خلاصېږي ته بیا پوښتنه کولی سې، هر ډول پوښتنه چې ته ولرې دوی څخه کولی سې. د نوملیکنې دغه چې دی انلاین نوملیکنه کېږي په TBBS کې، دی هغه کوم د انلاین نوملیکنې ویب سایټ ته، او د پایلو اعلان چې دی د دې کله چې تاسو نوملیکنه وکړه د دې نوملیکنې او انټرویو چې تېره سوله، انټرویو چې واخیستله، ازموینې چې واخیستله، دې پایلې بیا د اګست په میاشت کې اعلانېږي، یعنې د اګست 2025 کال په اګست میاشت کې. د اګست میاشت کې معلومه نه ده چې د اګست په اول به یې، دویم به یې، لسم، 15، خو په همدې میاشت کې نتایج اعلانېږي. د نوملیکنې سایټ چې دی دغه سایټ دی، دې ته کولی سې تاسو ورسئ معلومات ترلاسه کړئ، او د نوملیکنې بیا مستقیما چې ته غواړې هغه نوملیکنه شروع کړي، بیا لکه مخکې چې ما درته ویلي چې TBBS ویب سایټ ته په دې باندې کلیک وکړئ. دلته هم دی دا ویب سایټ هم د خو دغه عمومي دی، سکالرشپ په اړه معلومات دی، او بیا چې کله لاګین باندې کلیک وکړئ تاسو ته بیا دې ویب سایټ ته وړي، نو دغه کولی سي چې معلومات ترلاسه کړئ. دغه و د ترکیې د 15,000 سکالرشپونو په اړه معلومات چې د 2025 کال لپاره اعلان کړي دي. بیا هم که تاسو کوم سوال، نظر، پوښتنه لرئ ما ته یې کولی سئ په واتساپ کې شریکه کړئ، او یا هم ډایرکټ کمنټ وکړئ، زه جواب در کوم. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ.